مهربان بخونکی عادل او انصاف لرونکی سختن تعالی په نامه د سرور کائنات جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبوي ډالې په عنوان السلام علیکم ورحمت الله ومنئ. هغه دوستانو دا زلزه استاد نظام الدین همدرد احساس ګوګل ټي وي لاره تاسو ته په 14مه جلسه کې د انګلیسي د پروفیشنل لرننګ پروګرام کې مخاطب یم. خواږه دوستانو د 14مې جلسې هدف زمونږه د هغه حروف چې باقی پاتې دي په هغې باندې خبرې کوو چې انشاءالله د انګلیسي الفبا حروفو ادامه به نن په اختتام بدلیږي. د دې څخه وروسته به دوستانو مونږه د کمپاوند لیټرز دپاره نورې جلسې آماده کوو. بیا به زمونږ د الفابیټیکل درسونو سلسله سر ته رسیږي. راځو ملګرو د وی حرف ته. د وی حرف غټ حرف هم په دې شکل کوچنی وړوکی حرف هم په دې شکل د دې سمبول نوم په انګلیسي کې وی دی. وی چې د وی حرف په پښتو دری اردو او د ژبو کې کوم معادل نه لري. د وی حرف په فرانسوي ژبه کې د وی आवाज جوړي او په جرمني ژبه کې د فاو आवाज جوړي چې بعضې ملګري د وی حرف د وو دپاره استعمالوي چې په مخکینی جلسو کې موږ او تاسو ویل چې د وو حرف دپاره موږ د ډبلیو حرف استعمالو. که هغې چیرې د وی تلفظ لیدلی وي نو هغه به د فرانسوي کلمې وي چې په انګلیسي کې به راغلي وي یا په نورو ژبو کې به هم راغلي وي. یا که چیرې د وو اواز لیدلی وي نو هغه به د فاو چې د جرمني په کلمو کې راځي. ملګرو د وی حرف په انګلیسي کې د وی غږ ورکړ چې په انګلیسي کلماتو کې د وی غږ جوړوي. very, value, vacation, when, waste په ټولو کلماتو کې د وی غږ ورکړ. راځو ملګرو د ډبلیو حرف ته. د ډبلیو توری یا د ډبلیو حرف نیمه غږ لرونکی حرف دی چې غټ ډبلیو په بهرنیو کرښو کې کوچنی ډبلیو په منځنیو دوه کرښو کې لیکل کیږي. تلفظ دی ډبل یو دی ولې چې د دوه یو شکل لري نو ځکه د ډبلیو تلفظ کیږي. د ډبلیو حرف په پښتو دری اردو ژبو کې معادل د وو دی چې مخکې هم موږ دا خبره ذکر کړه. په همدې جلسه کې بیا موږ په ډبلیو باندې کار کوو چې معادل د وو دی. د ډبلیو حرف دپاره په انګلیسي کې مثالونه مثلا work, word, wall, wait, on. کله چې د ډبلیو حرف نه مخکې د ډبلیو حرف نه وروسته آر او د آر حرف نه مخکې د ډبلیو حرف راشي په هغه وخت کې ملګرو د ډبلیو حرف نه تلفظ کیږي. رایټ مثلا د رایټ په کلمه کې ګورو چې د آر حرف نه مخکې ډبلیو راغلی د ډبلیو حرف تلفظ نشو او د انګلیسي کلمه ده د رایټ کلمې په اخره کې ای راغلی نو ای هم تلفظ نشو چې مخکې په جلساتو کې ویلو. رایټ رونګ rest همداسې ملګرو د ډبلیو حرف د پښتو دپاره مثالونه ورکو چې د وو دپاره استعمالیږي. مثلا د وفا کلمه د وفا په نوم کې د ډبلیو حرف د وو آواز ورکو. وفا واحد ولی وقاص همداسې نور. اوس راځو دوستانو د ایکس حرف ته چې د ایکس حرف هم یو بې غږه حرف دی. د ایکس حرف موږ درې قسمه غږونه دې ته ایجادولی شو. دلته موږ ویو چې کانسوننټ لیټرز هم یو وایس دی یو نان وایس دی یا وایسلیس دی چې دا هم یو وایس لیټر دی. نو دې دپاره موږ ویو چې د ایکس آواز لکه ګورو چې د ای سره ایکس لکه کې حرف سره جمع ایس رالی نو د ایکس آواز جوړ شو. یا مثلا د ایکس د جی سره د زیډ غږ په شان آواز جوړ شو چې دا د فونیټیکي شکل دی ایکس. یا مثلا د زی یا د زیډ آواز په شکل باندې آواز هم جوړوي. د ایکس حرف په پښتو د اردو ژبو کې معادل نه لري. د ایکس حرف دغه درې تلفظو دپاره چې کومه قاعدې موږ وایو داسې دي. کله چې د ایکس حرف نه وروسته د وای یا ای حروف راشي نو په هغه وخت کې د زی آواز ورکوي. د زی مثلا د زایلم په کلمه کې ایکس نه وروسته وای راغلی د زی آواز جوړ شو زایلم. یا زایلم یا مثلا زیلان دلته ګورو چې د
زیلان په کلمه کې هم د ایکس نه وروسته وای راغلی دی نو دې ځای کې هم د زی اواز ورکړو یا زینون زیروکس کله چې د ایکس حرف نه وروسته وای یا ای راشي د زی اواز به تشکیلوي. اوس ملګرو کله چې ایکس د دوه واویلو یا غږیزو حروفو ترمنځ رالی نو دا به د جی زیډ اواز جوړوي. جی پلس زیډ د جی سره زیډ غږ داسې اواز مثلا ایگز داسې تلفظ داسې اواز جوړوي مثلا ایگزام ایکس د دوه واویلو حروفو ترمنځ راغلی. ایگزیکټ ایکس د دوه واویلو حروفو ترمنځ راغلی. ایگزامپل ایکس د دوه واویلو حروفو ترمنځ راغلی. ایگزیکټ خو کله ناکله بیا د کاپ اواز هم تشکیلوي مثلا ایکسرسایز ملګرو د ایکس حرف د کې جمع اس اواز هم جوړولی شي چې د ایکس تلفظ یې مونږ کوو مثلا excellent fox box rocks max wax دلته ګورو چې د کې اس اواز جوړ کو. نو دوستا هر سهار ستا دپاره دوه انتخاب دي یا تاسو دوه انتخاب لرئ بیرته ویده کېدل او خوبونه لیدل او یا د خوبه راپاڅېدل خوبونه په حقیقت کې بدلول. نو اوس راځو د وای حرف ته. وای غټ حرف په دغه شکل کوچنی حرف په دې شکل چې د وای تورې اصلا د لاتینی تورې دی یا د لاتینی حروفو څخه دی چې په انګلیسي کې تلفظ وای دی او په پښتو دری کې د یا د یاګانو دپاره استعمالیږي. د وای حرف په فرانچ یا فرانسوي ژبه کې د ای ګریک تلفظ کیږي او د جرمني په ژبه کې د اوپسلون تلفظ کیږي چې د وای حرف په انګلیسي لاتینی فرانسوي او جرمني حروفو کې مشترک استعمالیږي. په انګلیسي کې د وای حرف په دغه شکل د وای غږ جوړوي مثلا د یان یس په کلمو کې. همداسې په انګلیسي کې یا په انګلیش کې د وای حرف د ای او ای غږ جوړوي مثلا د سنی په کلمه کې ګورو چې فونیټیک شکل د دې لیکل شوی دی د سنی په کلمه کې د ای اواز جوړ شوی ډبل ای یا د ای. هپی همداسې په انګلیسي کې د وای حرف د آی اواز هم ورکوي مثلا فلای چې دغه فونیټیکي شکل دی جی ایچ خو اصلا نه تلفظ کیږي نو د آی تلفظ کیږي. فلای بای مای وای ټرای فلای بای مای وای ټرای. په همدې شکل په انګلیسي کې د وای حرف د ای اواز هم ورکوي مثلا د سیمبلز چې دلته په ای لیکل شوی او سیمبلز دلته په او لیکل شوی. سیمبلز او د زیډ حرف ته راځو ملګرو. اوس د زیډ حرف غټ حرف په دې شکل کوچنی هم په دې شکل لیکل کیږي په لیکنې بڼه په دې شکل هم لیکل کیږي. د زیډ تلفظ کیږي یا د زی تلفظ کیږي زائد یا زی. مثلا په دې کلمه کې ګورو زبرا زو سایز دلته د زی یا زیډ تلفظ شو. د زیډ حرف په پښتو دری ژبه کې معادل د زی دی مثلا د زرین په نوم کې زرین زلمه زرخان او داسې نور. د زیډ حرف په پښتو دری ژبه کې د زال لپاره هم استعمالیږي مثلا ذبیح الله ذاکر زاهد. او د زیډ حرف په پښتو دری کې معادل د دوات یا د زوات هم کېدای شي مثلا ضیاء الله ضمیر زاهد او ضابط. د زاهد نوم زید ملګری په زال باندې لیکي نو ښه به دا وي چې د زاهد نوم په زیډ باندې ولیکل شي خو په پښتو دری کې د زال باندې لیکل کیږي. بیا راځو ملګرو د زیډ حرف ته معادل د زوی یا زوا دی چې مثلا دلته ګورو ظاهر د زوی لپاره د زیډ حرف باندې استعمال کو. د ظریف په نوم کې د
زوی دپاره د زیډ حرف استعمال شو، همداسې په ظهور کلمه کې یا ظهور کلمه کې هم د زوی دپاره استعمال شو. نو ملګرو که تاسو چیرې غواړئ چې دغه انګلیش لرننګ پروګرام چې کوم موږ د همدار انګلیش پروفیشنل لینګویج پروګرام په نوم باندې یاد کړی دا سلسله نور هم مخکې لاړه شي او همداسې په مسلکي توګه موږ کار وکړو. موږ ستاسو حمایت ته ضرورت لرو. ستاسو حمایت ته زموږ چینل سبسکرایب کول دي او ستاسو حمایت دا د نورو ملګرو سره شیر کول دي، دا لایک کول دي، تر څو ګورئ چې نور ملګري هم موږ سره اشتراک وکړي او دغه سلسله موږ په ښه توګه سره په مخ کې ویسو. نو ستاسو حمایت موږ ته انرژي راکوي، ستاسو حمایت موږ دې ته آماده کوي چې موږ نور هلې ځلې وکړو او موږ هم نور پرمختګ وکړو او تاسو هم موږ سره په دې لرننګ لینګویج پروګرام کې په دې بهیر کې مخکې لاړ شئ تر څو پورې چې موږ انساني جامې ته خدمت کړې وي، اسلامي جامې ته خدمت کړی وي او ستاسو هڅونه موږ دې ته برابروي چې موږ په نورو برخو کې هم کار شروع کړو.